د خیبر ضلعې په لنډي کوتل کې د سختو بارانونو له امله راوتلو ناڅاپي سیلابونو لږ تر لږه 4 کسان وژلي او یو شمېر نور هم لا درکه دي. د ریسکیو 1112 چارواکي وایي د پاکستان افغانستان په لویه لاره یو مسافر وړونکی ویګن او یو ویډس موټر د سیلابي اوبو ښکار شوي دي. د ژغورنې ډلې تر اوسه د 4 کسانو مړي موندلي، خو د نورو لا درکه کسانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د همدې سیلابونو له امله د تورخم لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. لسګونه مسافر چې پکې سرکاري کارکونکي، ځایي اوسیدونکي او ناروغان هم شامل دي، د اوبو دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي او د لارې د خلاصېدو انتظار باسي. زه سهار وختي په 3 بجې د کور نه راوتم، د دیر نه راوتېدلم، پېښور ته راورسېدلم. د پېښور نه دې ځایي ته سهار راغلي یو، تقریبا په 10 بجې باندې ته په ساو شوي یو. په دې سیلاب راوتېدلی دی، په راجیب ته ځو ډېپټۍ له، او د سهار نه اول د دې ټایم د دې سیلاب د وجې نه موږ دلته پساو یو، او بایي انتظامیې ته پکار دی چې دې ځایي څخه هم وکړي. موږ غریب خلک یو، دلته پساو کړي یو. په لنډي کوتل کې د سیلاب له امله د موټرو اوږده قطارونه جوړ شوي او ګڼ شمېر خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. مسافر د خوړ په غاړه ولاړ دي او هیله لري چې د اوبو زور کم شي څو خپل سفر ته دوام ورکړي. بل لور ته د ریسکیو 1112 ډلې په سیمه کې د ژغورنې او مرستې چارې روانې ساتلي او هڅه کوي چې د اوبو د کچې له ټیټېدو سره سم بند پاتې وسایط خوندي وباسي او تګ راتګ بیرته عادي کړي. چې سهار 7 بجې باندې د کلي نه راوتم، پېښور له تلم نو خو ډېر باران را باندې چالو، او اوس چې واپس پېښور نه رالم ایرپورټ نه، نو بس تقریبا چې د 11 نه ولاړم او تر اوسه پورې چې اوس هر څه ټیم پوه شو او باقاعده مسلسل دغو هغه نه چې کومه پوه شوې دغو پښتو نه او عوامو زمونږ خلکو ته ډېر مشکلات دی. نو زمونږ دا خاص حکومت ته دا اپیل دی چې یارې دغو باندې پلونه واچول کړی شي، پوه شوې، پلونه واچوي، بیا به دا یو مشکل هم انشاءالله چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر په بېلابېلو سیمو کې سړکونو د زیان اوښتې او یو شمېر خامه کورونه هم جزوي زیانمن شوي دي. چارواکو د نورو بارانونو د امکان له امله له خلکو غوښتي چې د سیندونو، خوړونو او سیلابي سیمو ته له تګ څخه ډډه وکړي.